د تنهایی د ګناه څخه د بچ کېدو لپاره یو داسې خاص عمل کچيري ته پر دې خبره باندې عمل وکې نو ته به د تنهایی د ګناه څخه محفوظ سي. تاسو معلومه ده چې تنهایی ګناه څه معنی، یعنی چې کله یو انسان تنها سي، موبایل لاس کې وي، نو چې کله بیا شیطان د بزین کې وسوسه واچوي بیا د خامخه یو ګناه ترلاسه کوي. نو دې ګناه څخه د بچ کېدو په خاطر باندې یو څو خبرې یاد در سره وساتئ. اول چې کله ته تنهایی ګناه د پاره ته اراده وکې نو ته دا فکر وکړه چې الله راته ګوري، صحیح سلو، او د الله څخه شرم وکړو. او دویم دا کچیر زه دا ګناه وکم، دا ګناه فرشتي لیکي او په ورځ د آخرت به دغه فرشتي د غزما ګناوي عملنامه د ټول مخلوق مخې ته پیش کې چې پلانکی کس پلانکی وخت کې دا ګناه کوله. او درم دا چې مرګ هر وخت راتللی سي، الله دې نه کوي. کچیر ته دا ګناه کوي، دی ګناه کول په وخت کې مرګ درته راسي، بیا بستا آخرت هم خراب وي، قبر به هم خراب وي. نو چې کله ګناه کوي د ګناه کول څخه مخکې دا څو خبرې یاد د سره وساته، ان شاء الله العزیز هیڅ کله به ګناه ونه کړي.